زما د ایمان او د اسلام په ګورونو ډیر خلک داسې دي چې نعمت الله رب العزت ورکړي، ډیر نعمتونه یې پکې کړي، خدا هغه شکر نه ادا کوي. او ډیر خلک داسې دي چې هغه د شکر د ادا کولو طریقه نه ورزي. چاته چې رب العالمین نعمتونه ورکړي، ځکه هر انسان باندې الله داسې نعمتونه کړي. قرآن کریم کې الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِذَا زما بندگانو کتاسو د الله رب العزت د نعمتونو شمیرل شروع کې لا تحصوها تمام بیان کوي. نو د الله رب العزت د نعمتونو شکر څنګه ادا کو؟ اول دا د فضل باندې دا و پیژنو چې الله رب العزت څه موږ ترا کړی دا د الله د لوري نه دي. زړه دا خبره تسلیم کی چې دا هر څه نعمتونه د الله طرف نه دي. په دې باندې زموږ اساسي یقین راشي او په ژبه څنګه د الله د نعمت شکر ادا کو، د الله لوی په بیان کو. الحمدلله، الله اکبر، سبحان الله وبحمده. او دارنګه دریم چې دا زما عزتمندو عمل کې دا وخیو معاشره کې عمل کې د نعمت شکر ادا کول دا وسنګ کو د الله رب العزت هغه عبادت چې موږ او تاسو ته را لګل چې هغه پنځه وخت مونږ د هغه صحیح طریقې سره ادا کو. حرام او نزان بچو ساتو، د حلالو کوشش کو. او دارنګه نعمت د الله رب العزت اطاعت کی وکارو. الله رب العزت کوم نعمت را کړی دی الله رب العزت په مرضی دی الله په دین کې وکارو. ځکه شکر دا نعمت چې دا ساتنه کوي. کله چې انسان د نعمت شکر ادا کی او کله چې انسان ناشکریو کی نعمت کمیږي. قرآن کریم کې الله فرمایي اے زما بندگانو لئن شکرتم لازیدنکم، کچری تاسو زما د نعمتونو شکر ادا ک نو زبدا زیات کم تاسو ته. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او کچرم د نعمت نافرمانی وکړه ناشکری وکړه نو الله رب العزت ډیر سخت عذاب والا ده. نو مؤمنانو ورونو خپل راکړي نعمت باندې موږ او تاسو د زړه الله طرف ته دا رجوع کو چې الله دا تارا کړی. په دې یقیني زموږ اساس دا ونه چې دا زما کمال ده. او په ژبه د الله لوی بیان کو، په عمل کې هم ثابت کو، د الله صحیح عبادت کو.